الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد کتاب شروع کړو موږ هغه مختصر کتاب زاد الطالبین پاره کې صرف بسم الله ویلو او زاغینا د خطبه حصہ ویوایو. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. الحمد اول لفظی معنی داری. الحمد لله تو سنا صفت خاص الله لردی الذي اغذات شرفنا شمتی فضیلت را کرده على سائر الامم پټول امتونو برسالت من اختصه په پیغمبري دا چې الله خاص کړی دی من بين الانام من ذ مخلوقاتنا بجوامع الكلم فجامع خبر سرا وجواهر الحكم او بقيمتي كانوا ده حكمت صلى الله تعالى عليه رحمت ديولي الله تعالى قدبان دي وعلى آله ده بآل وصحبه ده صحابه وبارك بركت واتي وسلم السلام دي. ما نطق اللسان ترسو بوري خبري کی جبه بمدحه دد مدحه ونسخ القلم او لكل کی قلم بس دې پروي بے الحمد کی دا الف لام چې دې کې موږ دا معنا وکړه چې ټول سنا صفات دا ټول معنا موږ د الف لام وکړه. د دې وجه د الف لام پیجندل چې پکار دي. نو الف لام څلور قسمه دي. الف لام دا مشهور کوم دي نورم دي کړي بحث دي څلور قسمه: استغراقي، جنسي، عهد خارجي، عهد ذهني. الف لام جنسي دا دي چې داغي مدخول مراد چې دغه ماهیت مراد وي. لکه سړی وي الرجل خير من المرأه، سړی د خزینه غوړي. والرجل کې د الف لام جنسي دی، یعنی ماهیت او جنس سړی دا بهتر د خزینه دی. او دیم الف لام استغراقي هغه دا چې دغه مدخول ټول افراد مراد وي. هغه لفظ کوم افراد من دلالت کوي هغه ټول مراد وي. لکه ان الانسان لفی خسر، هر یو انسان ټول انسانان پتاون کی. ذکروس الذین سربی استثناء. دریم الف لام عهد خارجی چې داغه مدخول بعض افراد مراد وي، کوم چې خارج کی متعین وي په ذهن د متکلم کی. لکه قران کریم کې الله فعصى فرعون الرسول، نافرمانی وکړه فرعون د پیغمبر. الرسول کې د الف لام عهد خارجي دی چې مراد خاص رسول چې هغه موسی عليه السلام. سلورم عهد ذهني دی. عهد ذهني دا دی چې دا غي مدخولنا متعین افراد مراد نوي، بلکې سره متکلم په ذهن کې سوي هغه مراد. لکه سورۃ یوسف کې یعقوب السلام وی واخاف ان یاکله الذئب، زیریګم دربه یو شرم خوفي. نو الذئب کې الف لام ذهني، لکه دا په قوت د نکره کې وي. د دې حکم د نکره چې زیریګم یو شرمخ د شرمخان نورای دی وو. او د یعقوب السلام ذهن کې یو خاکا یو نشانه شرمخ ورای شدی وو خوري، هغه ته مراد ده. او الحمد کی حمد چې لغت کې ستاینه ته ویل کی صفت ده.
او په اصطلاح کې صحیح معنی دا کوم صفات چې الله قران کې ځان د پاره ذکر کړی دي یا رسول الله سلام په احادیثو کې ذکر کړی دي هغه چې دې اومني. شرفنا دا د باب تفعیل نه ده، معنی دا عزت ورکول، فضیلت ورکول، او د دې مصدر چې تشریف راځي. على سائر الامم، سائر په عربی ژبه کې تو معنی سره راځي، یو باقی سائر او دوی معنی دا تمام، دلته دا دوی معنی مراد د تمام معنی سائر الامم او ټول امتونو باندې. دا سائر صيغه اسم فاعل د باب د فتحات يفتحونها. الامم جمع د امت ته، امت ډېری معنی چې هغه عربی کې دي. جماعت ته وي د خلقو ډله، طریقه، وخت، قد او قامت. دلته دا لومبای معنی مراد دا جماعت، یعنی هغه جماعتونه د انبیاء علیهم السلام برساله. دا با حرف جر دی او رساله رسالتون فعالتون وزن دی، جمع رسائل رضی او رسالات رضی او بلغکم رسالات ربی. په لغت د عربی کې دریم ډېر معنی دي. رسالت پیغام ته وي، پیغمبري، خط او عام رساله اصطلاح جمع خلق لکه رساله ولیکل. دا غي بیا ودا تعریف کی چې ما کبره علمه وصغر حجمه، حجم ورکی علم په ډېر خبرې پرتی وي. بجوامع الكلم دیکم دا با حرف جر دے مخی پر متعلق دے. او جوامع الکلم، جوامع الکلم دا جوامع جمع جامعون دا، او کلم چې جمع د کلمتون دا. جوامع الکلم مراد هغه الفاظ دي کوم چې لږ وي او معنی زیات وي. او دا باطل کې اشاره کوي مصنف رحمه الله هغه حدیث ته، مشهور حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، ما ته جامع خبر راکړې شي دي او ما سره مدد شه د رعب په مقدار د یوې میاشت. د دې وجنه دی کتاب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نو جوامع الکلم دي. جواهر الحکم، جواهر جمع د جوهرتون ده. په لغت کې جوهر هغه کانه ته ویل شي چې هغه نه فائدې سيزونه جوړول شي، او حکم جمع د حکمت ده. د دې په لغت کې ډېر معنی دي. انصاف ته وي، علم ته وي، صبر، فلسفه، حق، موافقت، موافقه وینا او تکار صحیحواله. دلته دوی معنی مراد ده علم. او یو لفظ حکیم دی چې هغه په عالم ته وي، او دا غي جمع بیا حکما راځي. جوامع الکلم دا جواهر الحکم، دل دقیق خبر مراد قیمتي ملغلري پرشان د نبی صلی الله علیه وسلم کی صلی الله تعالی علیه وعلى آله. صلی ماضی سی غدا قانون دار چې ماضی په الفاظ سره دعا وکړي شي. د دې معنی مستقبل سره بچی راکای، لکه آمد ماضی به معنی مضارع چند جا منشاب سر کې بر ذکر کړی نو هغه کې یو معنی دار دعا. دلته صلی چې ماضی راشي او معنی د دعای نو معنی د مضارع دا بچی راکای. بارکم د صيغه ماضی ده، سلمم صيغه د ماضی د باب تفعیل نه ده. صحبه جمع د صاحب ده. او د نوم ډیر معنی لري ملګری، یو زوی جون تیرون کې صاحب، مالک، وزیر، گورنر. او صاحب ډیر جمع راځي، صحب راځي، اصحاب راځي، که اصحاب کندل موضوع حدیث کې ده.
صحاب مرادی صحبان مرادی صحابه دا مشهور دي او دا اصحاب جمع بیا اصاحب راضی ما نطق اللسان بمدحه ترسو پوری چی خبری کی جباب امت عدد دا ما پا ما دا ما دام سر دے مانا ترسو پوری چی جبا بینا کی نطقا دا دا ماضی صیغه دا ضربه دا نطقا ینتقو لکه وما ینتقو عن الهوا قرآن کریم کی ذکر دی خودل تمہارا دا مستقبل سرا دے لکه دا زیم دو یو قسم دعا او دی کی مانا دا ماضی و مضارع باندې چرکای او د دې مصدر نطقن راځي نطقن منطق مرادی کا منطقت توي نطق مرادی او بماند وینا سره لسان جبی توای او د لفظ زیات تر مذکر استعمالی او د دې ډیری جمع راځي لکه السنم راځي السنم راځي او لسن لسانات او د دې معنی لسان لغت ته وي پیغام ته وي دارنګ عام جبه ده خبر پاغي کیږي لکه هغه تم لسان ویل کیږي او دا مدحون د بای فتحنه ده مدحیم ده اما دا تعریف سره ده نسخ القلم نسخ هم د فتحنه نسخ ينسخ ماضی صيغه د غائب ده او دریم ډیر معنی راځي لکه نسخ روانول تم ملک منسوخ قاتل کول تم ملکی لیکل تم ملکی انا كنا نستنسخ قلم مفرد دی جمع اقلام راځي او قلام راځي او قلم اطلاق د جوړول نفس به کیږي چې کله قلم داغه نه جوړ کړي شو لیکي بیا ورته قلم ویل کی نو دا لفظي الفاظ داغه او داغه معنا او داغه لغوي مختصر تحقیق